قصه را یاده شوه د کورسۍ د نشې پسې چې وي پخوا یو باچا و دغه ښځه وه نو هغې له د کار کولو والا به راتلې د وینځې نو یو ورځ هغه کار کولو والا راغله او په یو بوجۍ باندې کېناسته او بس ناګانه خبره ترې کولې او هغه باچا ښځې سره دا خبره شروع کړه چې څنګه چل ستا لور هم پیغله شوې ده او زما زوی هم ځوان شوی د دې باره کې ستا څه سوچ دی د خپلې وینځې چې کوم دی نو هغه خپلې نیکې ته وي د باچا ښځې ته وي نو هغه باچا ښځه ډېره زیاته دغه شوه چې دې ته ګوره لکه دې خپل حیثیت ونه کته او زموږ حیثیت یې ونه کته او دې دا خبره وکړه نو هغه ډېره فکرمنده شوه نو هغه ښځه چې لاړه نو د باچا ښځه لګې شوې د باچا ته یې دا قیصه کړې ده باچا وزیر ته کړې ده نو وزیر ورته ووایي چې باچا صاحب دې ښځې ته دې ووایه چې هغه ښځه بیا راوغواړي او دا خبرې دې ورسره واړئ راواړئ چې څه وایي بیا چې هغه ښځه یې بیا راغوستې ده نو خبرې اترې یې کولې نو بس دا خبرې ورته پکې منځ ته راچولې ده د واده ده نو هغه ښځه ورته قرانونو قسمونه خوري چې زموږ حیثیت ته ګوره او ستا حیثیت ته ګوره لکه ته خو د باچا ښځه یې او هغه چې کوم دی شهزادګۍ ده او زموږ د ستاسو ملازمان یو موږ وینځو او زموږ د څه حیثیت دی نو دا خبره چې د باچا په خوله باندې وزیر ته لاړه نو وزیر تپوس وکړو چې دا ښځه اول راغلې وه دا په څه ناسته وه نو هغه باچا ورته ووایي چې دا اول په بوری باندې ناسته وه هغې کې سره پراته وو بیا ورته ووایي چې په دویم پیره دا راغله دا په څه ناسته وي دا په ځمکه باندې ناسته وه نو دا ټول کمال په دغه بوری کې و او دغه سرو کې و نو ستاسو خبره چې د کورسۍ ډېره عجیبه نشه ده زموږ والد صاحب موږ ته قیصه کوي چونکې په کوواټ یونیورسټۍ کې چې کوم دی نو رجسټرار پاتې شوی دی نو هغه موږ ته قیصه کوي هر یو سړی به راته چې کله رجسټرار صاحب سلام علیکم او صاحب سلام علیکم نو موږ وی جوړ دا موږ ته سلام کوي خو چې کله مغه رجسټرار پرېښوده او هر څه پرېښودل نو بیا راته پته وه چې دا د کورسۍ ته سلام کوي نو د کورسۍ ډېره ظالمه نشه ده